د مؤمن او د مسلمان داسې مثال دی چې دا د الله عسكر دی. لکه څنګه چې یو باچا وي، د دې باچا عسکران وي، فوج وي، استخبارات وي. کله چې د دې باچا په خلاف باندې بغاوت جوړیږي، کودتا په دې باچا باندې کیږي، بغاوت کیږي، خلک پاسيږي د باچا په خلاف باندې، د دې باچا د فوج او عسكر راولګيږي، بیرته دا بغاوت ختم کی، دا بغاوت او دا کودتا شنډ کی. ډېر داسې کیږي کنه پلان کې ملک باندې فوجي کودتا وشو، نو د باچا ته چې کوم خلک نږدې خلک وي، باچا ته د باچا دوستان وي، دوی راولګيږي دغه کودتا ختمه کی، شنډ کی او دا بغاوت په ځای باندې کېنوي. نو دغه عسكر او دغه فوجي د دغه باچا سره وفاداری وي چې دغه باچا په خلاف باندې بغاوت د ختم کی. نو هر مؤمن او مسلمان د الله عسكر او د الله مجاهد دی. نو په دنیا کې ځینې خلک دي چې د الله په خلاف باندې دوی بغاوت کوي، پورته کېږي، د الله قانون نه مني، د الله په قانون فیصله نه کوي، د الله بندګۍ نه دوی بغاوت کوي. نو مؤمن مجاهد چې دا د الله مجاهد دی او عسكر دی، نو د د لپاره وفاداری د الله سره دا دی چې دی به دغه بغاوت په خلاف باندې پورته کېږي، نعره به وهي، دغه بغاوت د ختمولو هلې ځلې به کوي، ژوند به په دې کې تېروي چې دا بغاوت چې په دنیا کې راغلی د الله په خلاف باندې، دا بغاوت څنګه زه ختم کړم، دا بغاوت څنګه زه شنډ کړم. نو مؤمن کار دا دی. کوم فوجي او عسكر چې هغه د بغاوت په خلاف باندې ونه درېږي، دا د باچا سره بې وفا وي، باچا سره وفا نه وي چې ته تنخواه د باچا خورې، خو لیکن د باغیانو سره په ګروپ کې ته واقع کېږي، د بغاوت د ختمولو خواري نه کوي، هلې ځلې نه کوي. نو معلومیږي چې ته د باچا سره بې وفا یې، وفا دې نشته، تنخواه یې خوري، خو لیکن د باچا په خلاف چې خلک پاڅون کوي، بغاوت جوړوي، نو ته دغه بغاوت ختمولو کې هلې ځلې نه کوي. مؤمن مسلمان هم همدغسې دی. دنیا کې چې کوم خلکو د خدایي دعوه کړی، د الله خدایي نه مني، هغوی خپله خدایي غواړي چې په خلکو ومني، دا د الله باغیان دي. دا که ملل متحد دی، دا که روس دی، دا که چین دی، دا که امریکا ده، دا که نور خدایان دي چې هغوی د خدایي دعوه کړی دی، نو دا خلک باغیان دي. مؤمن مسلمان دپاره د دغې باغیانو په خلاف باندې پورته کېدل پکار دي، دا بغاوت شنډول پکار دی. کوم خلک چې ژوند د دغې بغاوت په خلاف باندې نه استعمالوي، نو الله څه فرمایي؟ کونو قوامین، ودرېږئ تاسو کلک ولاړ لله، د الله دپاره، د الله په خلاف چې دا خلک پاڅېدلي، بغاوت اعلان یې په دنیا کې کړی. بیل بیل قوانینو دینونه خلک جوړ کړي دي، الله دین خلک نه تسلیموي. څوک سیکولرزم، څوک لیبرالیزم، څوک دیموکراسي، څوک جمهوریت، څوک هیومنزم، څوک کمونیزم، دغه دینونو ته وفادار دي او د الله د دین په خلاف باندې بغاوت کړي. اقتصاد خلک په اسلام نه برابري، سیاست خلک په اسلام نه برابري، اجتماعي او انفرادي ژوند خلک په اسلام نه برابري. دا ټول باغیان دي. د دغه بغاوت په خلاف باندې مسلمان ته پورته کېدل پکار دي چې دغه باغیانو په خلاف باندې پورته شي او الله ته خپل وفاداری ښکاره کړي چې الله زه ستا عسکر یم او تا ته زه وفادار یم، زه په دنیا کې ستا قانون، ستا کتاب حاکمول غواړم.